ښه نو دا خبره ده داسې پېښې زموږ په دې کلي کې ډېرې زیاتې شوي. وکیل صاحب که د دې لوفرانو مخه ونه نیول شي نو زمونږ کلیوالو لپاره به دا یو غټ ناسور جوړ شي. ناسور زه به دا موضوع د حوزې د امیر سره شریکه کړم. رښتیا هغه زوی د اوس څنګه دی؟ وکیل صاحب انشاءالله چې اوس ښه دی. که د خدای تعالی رضا وي نو نن خارجي او کور ته به راشي. که پیسو میسو ته د ضرورت وي نو ما ته ویلی شي. ستا د کور ودانې وکیل صاحب چې خدمت مې حتما درته وایم، ولې به یې درته نه وایم. السلام علیکم ورحمت الله. ها کاکا سلام مې واچول. وبخه کاکا جانه ما وانه اورېده. تا چې دا د شیطان کلمې غوږونو ته اچولي وي، ته به اذان څه واورې، ته به سلام څه واورې، ته به د خلکو خبرې څه واورې. السلام علیکم شیر محمد. وعلیکم السلام. اکبر کاکا ستړی مه شي. خیر راغلی. صحت دې ښه دی؟ خدای دې ژوندی لره، خوشحاله اوسې. څنګه داسې په چورت کې ولاړې؟ خیرت خو به وي؟ خیریت چېرته دی اکبر کاکا؟ نه پوهېږم چې د دې ناخوالو نه به مونږ کله خلاصېږو. خدای دې خیر کړي. څه پېښه شوې ده چې ته یې داسې ورسره پریشانه کړې؟ اکبر کاکا پرون ماښام مې د زوی نه غلو پیسې م اخیستې، موبایل هم ترې اخیستی، وهلی هم دی، اوس هغه په شفاخانه کې بستر دی. بس هېڅ نه پوهېږو. دا څه وایي؟ دا خو ډېر ناروا کار شوی دی. خو دې نه ویل چې دا چا کړی دا کار؟ نور څوک دي؟ همدغه زموږ د کلي لوچکانو لوفران دي. تا دا موضوع د وکیل ګذر سره شریکه کړې ده او که نه؟ او وکیل صاحب مې خبر کړی دی. هغه راته وویل دا څوم ځل دی چې په دې کلي کې دغسې پېښې کېږي. ښه نور یې څه ویل؟ وکیل صاحب راته وویلې چې زه به دغه موضوع د حوزې د امیر سره شریکه کړم. ښه خبره ده. دا لوپران چې دوی اصلاح نه کړي مونږ یې نه شو اصلاح کولی. که ماته څه خدمت وي نو راته ووایه. اکبر کاکا ستا د کور ودانې ژوندی اوسې، ته لاړ شه او زه دغلته منتظر یم چاته چې هغه نفر راشي، بیا زه شفاخانې ته ځم. شمسالدینه. وکیل صاحب څه دې ویل؟ ته لاړ شه د کلي ټول خلک خبر کړه چې لمانځه نه پس زموږ ډېرې ته راشي. سمه ده وکیل صاحب، زه به لاړ شم ټول کلیوال به خبر کړم. لاړ شه. اکبر کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. په خیر راغلی. اکبر کاکا څنګه دې کار بس کړو؟ دا یو بوټی پاتې و، خو دا به دې کېنولی وی که نه؟ شمسالدینه اذان وشو، جمع به وکړم او بیا به نور کار وروسته وکړم. خیر خو ته څنګه دې خوا راغلی؟ اکبر کاکا امیر صاحب راځي د وکیل صاحب دیرې ته او له کلیوالو سره یو څو خبرې شریکوي. سمه ده، د مانځه نه پس به درشم. نور خلک هم خبر کړي دي که نه؟ هو ټول مې خبر کړي، یوازې ته پاتې وې. ښه سمه ده، زه به م انشاءالله درشم. ښه اکبر کاکا زه درله لاړم، د خدای په امان. په مخه دې ښه شه. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې تاسو ټولو ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم
تلپاتې تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته نن مې په دې زحمت درکوم چې ستاسو د کلي نه موږ ته ځینې راپورونه راغلي دي چې دلته ستاسو په کلي کې ځینې خلک دي چې نشې کوي، د پوډرو، د چرسو، د شرابو، د افینو، او کله کله ناوخته د خلکو لاره هم نیسي او چې څه ورسره یې هغه ترې اخلي او وهي هم. عامر صاحب ښه خبره کوي. پرون د شیر محمد د زوی نه پیسې مې اخیستې وې، موبایل هم ترې اخیستی و، وهلی هم دی او اوس په شفاخانه کې بستر دی. عامر صاحب په دې برخه کې موږ څه کولی شو؟ ګوره مشرانو، دا ستاسو کلی دی، ښه خلک او خراب خلک تاسو ښه پېژنئ. تاسو اول د دې مشرانو ته وایئ چې خپلو اولادونو ته نصیحت وکړي چې اصلاح شي، او که بیا نه اصلاح کېدل تاسو موږ ته په ګوته کړي، بیا موږ پوهېږو چې څنګه اصلاح کړو. عامر صاحب ښه خبره وکړه مشرانو. موږ به د دې مشرانو ته ووایو چې خپل زامن اولادونه اصلاح کړي، او که چېرته اصلاح نه شو عامر صاحب بیا به موږ تاسو ته په ګوته کړو چې تاسو یې اصلاح کړئ. او بله دا عامر صاحب چې موږ ټول کلیوال دا درته ډاډ ورکوو چې په هره برخه کې همکار یو.